بسم الله الرحمن الرحیم. دی ویډیو کې به ان شاء الله انسرت ټیب کې ټیبل ګروپ کې به ان شاء الله دویم کمانډ وایو چې هغه دی ټیبل. what is table and what is used for. صحیح ده. زه مایکروسافټ ایکسل ته او انسرت ټیب د کې موږ سره دویم کمانډ ټیبل دی. تیره ویډیو کې موږ پایوټ ټیبل زده کوو، د کې به ان شاء الله ټیبل کمانډ زده کوو. ټیبل څه ته ویلی شي او څه دپاره استعمالیږي. The collection of rows in columns is called table. روګانو او کالمونو مجموعې ته ټیبل ویلی شي. دا موږ په میثود کې هم زده کړي دي، دلته هم دوباره راغی. هیله کوم هغه ویډیو به تاسو کتلی وي او انفارمیشن به مو ورڅخه اخیستې وي. ټیبل کې څه موجود وي؟ ټیبل کې روز او کالمز وي. روز پرتو سیلونو مجموعې ته ویلی شي، کالم ولاړو سیلونو مجموعې ته ویلی شي. سیل یوې خانې ته ویلی شي، یوې حجرې ته ویلی شي. فار ایگزامپل دلته لږ معلومات لیکمه. دغه معلومات ما ولیکو، زه ورته یم چې دې ته ماته ټیبل ډیزاینر ته ورکړه. نو زه دوه ډوله شارټکټس لرم، یو کنټرول ټي دا هم ټیبل دپاره دی، بل کنټرول ال دا هم ټیبل دپاره دی. کنټرول ټي زه پریس کوم نو ماته دغه شان یو باکس راته راکوي، کریټ ټیبل ویر از د ډیټا فور یور ټیبل. ټیبل دپاره ستا ډیټا کوم یو ده، زه به دې باندې کلیک کوم، زه ورته یم فار ایگزامپل دې ځای کې ده یا دې ځای کې ده یا دې ځای کې ده. زه ورته یم دا سره د ټیبل دپاره ډیټا ده. ما دا ورته انتخاب کړل، ته مې کلیک ورته وکړو. دلته موږ سره آپشن دی my table has header row. زه ورته یم زما ټیبل هیډر رو لري. دلته چې کوم آی ډي ده، نیم ده، پروګرام ده، فیس ده، دا ماته هیډینګ کې استعمال کا او دا نور ماته په ډیټا کې استعمال کا. نو دا بای ډیفالت چیک دی، خو یا ساتئ ملګرو دا هله چیک وي چې کله تاسو سیریل نمبر لیکلی وي فار ایگزامپل، بل کالم کې مو ټکس لیکلی وي، بل کې مو هم ټکس لیکلی وي فار ایگزامپل، بل کې مو هیش 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 لیکلی وي، یا بل کې مو نمبر لیکلی وي، یا بل کې مو فار ایگزامپل پرسنټیج لیکلی وي، خو بره ډیټا ټول هغه په ټکس کې موجوده وي. آی ډي، نیم، پروګرام، فی دا ضرور نه ده چې باید دا دی وي. آی ډي په ځای د فار ایگزامپل ای وي، نیم په ځای د فار ایگزامپل جی وي، پی په ځای د فار ایگزامپل کی وي، اف په ځای د فار ایگزامپل ټي وي. همدغه شان دا به تاسو ته اتوماتیکلی چیک وي. صحیح شو؟ ما دا کلیک کو، ما د اتوماتیکلی دا راته واخیست. خو که دغسې ډیټا وي نو دې کې به هغه آپشن ماته چیک نه وي، ځکه چې دا ټوله ډیټا خو یو شان ده که نه. که زه اوس راشم فار ایگزامپل دغه ورته سیریل نمبر کړمه، دا مې فار ایگزامپل 1 2 3 ورته واخیسته او دغه مې هم فار ایگزامپل دغه شان واخیسته. دا مې فار ایگزامپل ورته انتخاب کو. اوس راځم کنټرول ټي ته، نو ماته به اتوماتیکلی دا به راته انتخاب شي چې کیدای شي دغه د دې هیډر وي. دا یو سمپل شانتې ټریک و، ضرورت یې نشته دی، خو سمپل تاسو ته مې وویلي. ښه، کله چې موږ ټیبل راولو نو ټیبل کې موږ سره څه موجود وي؟ اټس کالډ رو، اټ از کالډ کالم اینډ اټ از کالډ سیل. یو ته سیل ویلی شي، ولاړو سیلونو مجموعې ته کالم ویلی شي، او پرتو سیلونو مجموعې ته رو ویلی شي. کله چې موږ ټیبل راولو نو دې سره یو ډیزاین ټیب هم راته راشي چې هغه ته وایي ډیزاین یا شکل. ټیبل ته ارینجینګ دپاره استعمالیږي، معلومات ساتلو دپاره استعمالیږي. دې کې ما سره اول نمبر ټیبل نیم دی، دا موږ سره د ټیبل نیم دی. فار ایگزامپل زه ورته نیم چینج کوم، زه ورته یم چې فار ایگزامپل سټوډنټس فار ایگزامپل ټیبل دا مې ورته ولیکو. خو یا ساتئ چې دا به فنکشن کې هم استعمالیږي، فارمولو کې استعمالیږي. صحیح شو؟ ریسایز ټیبل مطلب دا دی چې ماته دغه ټیبل ریسایز راته کړي. ریسایز باندې زه کلیک کوم، دا راته لږ نور هم غټ کا. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې دا ماته دومره راته کا، بس کلیک وکړئ، مې کلیک ماته به اتوماتیکلی هغومره شي. یا تاسو دې کارنر کې دغه بټن وګورئ، دا به تاسو ونیسئ، دغه شان یې ډریګ کوئ، دې خوا ته یې ډریګ کوئ. تاسو کولی شئ چې هغه غټ کړئ او هغه آزاد کړئ. یا که فار ایگزامپل تاسو دغه ټیبل سره څنګ کې څه معلومات ولیکئ، فار ایگزامپل ایډمیشن مې ورته ولیکو، نو ماته به اتوماتیکلی دا په خپله باندې غټ شي، ځکه چې دا په یو رینج کې راځي او خپله باندې هغه ازادېږي. بیا زه رالم فار ایگزامپل نه مې کلیر کو، ډیزاین ته رالم. بل موږ سره سمرایز ویت پایوټ ټیبل دی. زه غواړم چې همدغه ټیبل پایوټ ټیبل ته زه چینج کړم، زه به سمرایز باندې کلیک کړم، دا به اوکې ورته والم، ماته به اتوماتیکلی دغه دې طرح ته چینج شي. همدغه شان که تاسو ته یاد شي له موږ څخه یو کمانډ پاتې شوی و چې هغه و ډیفر لیوټ اپډیټ. دې کې زه فار ایگزامپل چیک لګوم، زه فار ایگزامپل دا دې خواته موو کوم، نو دې ته کې به چینجز نه راځي. زه ورته دا ماته اپډیټ که، اپډیټ باندې به زه کلیک کړم، ماته به اپډیټ شي. دې خواته بیا راوسته، بیا اپډیټ باندې کلیک کوم، بیا به راته اپډیټ شي. همدغه شان دي مختلف قسمه یوزیج دي او مختلف قسمه استعمال د دې دی. همدغه شان که تاسو دلته وګورئ، دې کې موږ سره شو ریپورټ فلټر پیج دی. زه ورته یم چې فار ایگزامپل ماته ورډ والا راته راوله، ورډ یې ماته راته راوسته. زه ورته یم چې هغه نور چې کوم پاتې شو هغه ماته بیل شیټ کې راته د هغو پیوټ ټیبل راته راکړه. نو ګوره تاسو وګورئ، ایکسل او ایکسیس دغه یې ماته دواړه بیل بیل یې راته راکړه. دې ځای کې که تاسو وګورئ دلته به راته ورډ وي، دلته به ایکسیس وي، دلته به راته ایکسل وي. هیله کوم چې دې باندې به هم پوه شوي یاست. او همدا شان که بل خبر تاسو ته یاد شي،
هغه موږ د سلایسر په اړه منی کړی و خو سلایسر ان شاء الله به مخکې را روان هم دی هغه نور خبرې به ان شاء الله په دې ځای کې کوو خزر عالم بیا شیټ نمبر 1 ته او په دې کې رالم ډیزاین ته دا موږ سره سمرایز وذ پایوت ټیبل ریموو ډوپلیکیټس ریموو مطلب لري کول ډوپلیکیټ مطلب یو شان ویلیو دوباره چې تاسو لیکلی وي فار ایگزامپل تاسو یو ویلیو 2 ځل لیکلی وي تکرار راغلی وي تاسو کولی شئ چې هغه ډیټا ریموو کړئ بس ریموو باندې به تاسو کلیک کړئ مای ډیټا هاز هیډر زما هیډر سرکار ملره هغه دی ماغه شان وي سلیکټ آل ټول سلیکټ کا ان سلیکټ آل ټول ته ان سلیکټ کا زور تم په نمونه کې چې کوم نمونه سره یو شان راغلی دی هغه ته ریموو کا زبر شم نیم ورته چک کما ما ته باغ نمونه چې یو شان تکرار راغلی وي که دا غي آی ډي هم چینج وي پروګرام هم چینج وي فیس هم چینج وي هغه به ما ته ریموو کی خو زور تم نه زور تم چې کوم آی ډي سره یو شان راغلی وي هغه کې ما ته یو دانه ریموو کا کوم به تاسو ته ریموو کیږي چې کوم ته لاندې لیکلی وي څه شو د اوکې ورمنې کلیک کوم ما ته وایي چې نو ډوپلیکیټس ویلیو فاوند داسې نمونه نو یا داسې آیډیانې نه وي چې هغه سره یو شان وي همدغه شان که تاسو وایئ چې فار ایگزامپل 3 واړه دې سره یو شان یا 4 واړه دې سره یو شان ټول کې به چکونه کړي زه ورته چې نمونه یو شان نمونه ماته ریموو کا او یونیک ماته پکې پرېږده اوکې مې کلیک کړو ماته چې یو شان نمونه هم نشته دی اوس ورته وایم چې پروګرامونه چې کوم یو شان نمونې راغلي دي ډبل راغلي دي هغه پروګرامونه ماته یونیک پرېږده نو ظاهره خبره ده چې ورډ ایکسل اکسس پر تپریدي او د لاندې چې کوم دا برته ریموو کی د بل تر شمه ټول باندې سلیکټ کما او پروګرام به صرف سلیکټ کم دا به اوکې کلیک کما ماته څه شوی 6 duplicate values found and removed 3 unique value remain 3 دانې پاتې شولې شپږ دانې ریموو شولې بل خبره مو سره څه ده کنورټ ټو رینج زور تم چې دغه ماته رینج ته راته کنورټ کا زه به کنورټ رینج باندې کلیک کما صرف فارمټ به وي او ټیبل ډیزاین ورڅخه ختمي کنټرول زد مته خپل حالت تر راشي به ډیزاین ټیب باندې کلیک کوم بل خبره مو سره بده کې ایکسپورټ ته زه غواړم چې دا شیر پوینټ ته ولګم د دې لینک کلته سند کما سورس بدل ته پروت وي شیر پوینټ کې به د نورو ملګرو سره د نورو یوزرانو سره د نورو اترانو سره شیر شي او هغه ورڅخه استفاده وکړي ایکسپورټ ټیبل ټو ویژوال پاور ډیاګرام تاسو کولی شئ ویژوال پاور ډیاګرام ته هم شیر کړئ خو یا ساتئ ملګرو چې دغه خبرې کومې دي لایک پراپرټیز اوپن ان براوزر انلینک ریفریش وغیره خبرې دا به انشاءالله په ډیټا ټیب کې انشاءالله فول ډیټیل سره وایو چې دا څه کار کوي او څه کار نه کوي همدغه شان بل موږ سره دي ځکه هیډر رو د زور چې هیډر رو ماته مشو کوو ټوټل رو ماته شو که ټوټل براته شو کې ټوټل کې به ګټه دا هم شته چې تاسو فنکشن هم ته چینج کولای شئ چې فار ایگزامپل ایوریج ته راته واړوه فار ایگزامپل کاونټ ته راته واړوه کاونټ نمبر ته راته واړوه میکسیمم راته شو که فار ایگزامپل دې درته شو که زه فار ایگزامپل کاونټ ته راشم دې کې مرته ای بي سی ورته ولیکو ماته چې دا 3 دانې دي ورته چې ماته نمبر راته وشماره نو ماته چې نمبرونه په دې کې 2 دانې موجود دي ټوټل رو سره دا و بینډ رو مطلب دا چې یو رو ماته سپین راولا او یو راته تور راولا دغه شان که تاسو فار ایگزامپل ټیبل چیرته ډیر غټ وي به تاسو کولی شئ چې په ډیر اسانۍ سره دغه معلومات وګورئ او دغه معلومات په اسانۍ سره درج کړئ دغه شان تاسو کتلی شئ که تاسو سره معلومات زیات وي نو تاسو په اسانۍ سره د یو سیټ نه بل سیټ ته کتی شئ دغه معلومات صحیح لیکلی شئ همدغه شان بله خبره موږ سره به دی کې فرست کالم ده زه ورته چې فرست کالم دی ماته تور وي یا دی راته خړ وي خو دې دپاره به زه راځم ډارک ډیزاین به ورته علمه فرست کالم برته دغه شان راځي لاست کالم برته دغه شان راځي بینډیډ کالم مطلب دا چې یو به سپین وي او یو به تور وي اوس موږ سره په دې شکل کې شو صحیح ده بله خبره موږ سره ټیبل ډیزاینز دي زه غواړم چې دغه ټیبل سټایل او ډیزاین درته چینج کړم دا موږ سره لایټ دي دا میډیم دي دا سره ډارک دي نیو ټیبل سټایل هم زه جوړولی شم که دا تاسو ته چې دا موږ هوم ټیب کې ویلی سټایلز ګروپ کې دې ځای کې موږ دا ویلی همدغه شان که تاسو راشئ ډیزاین ته زه ورته یم چې مثال په طور باندې دا خالي ځایونه ورڅخه کلیر که تاسو به دې ځای نه ونیسئ دا خالي ځایونه به ورڅخه کلیر کړئ دا به دغه شان موو کړئ اوس انتخاب کړه ډیزاین ته راشه دا ورته دغه شان راوله زه ورته یم دا ماته خپل حالت ته راوله کوم چې مخکینی ډیزاین و ساده ډیزاین و هماغه حالت ته راته راوله ته به راشئ دې ځای کې کلیر به ورته واخلئ او دا به کنورټ ټو رینج ورته وایي یس به کلیک کړي تاسو ته به اټومیټیکلي دا خپل ډیزاین ترته راشي او خپل حالت ته برته راشي هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست دا موږ سره انزرټ ټیب ټیبل ګروپ دویم کمانډ ټیبل ګروپ انشاءالله ختم شو نکس به انشاءالله السټریشن ګروپ سټارټ کوو